سلامونه درنو دوستانو، په دې هیله یم چې ټول روغ جوړ به یاست. ممتاز رحماني یم د ستاره متحد څخه. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته دا درښایم چې څه ډول کولی شو د خپل ام حوالې اکاونټ پین بدل کو یا پاسورډ یې بدل کو. د دې کار دپاره به تاسې راشئ ستوری 911 علامت نمبر ډایل کړئ او دا به اوکې کوئ. کله چې تاسې دا اوکې که اوس به موږ ته دوستانو یوه مینو خلاصه شي. مینو موږ ته خلاصه شوه، موږ اتم اپشن مای اکاونټ ورته انتخابوو. کله مو چې مای اکاونټ انتخاب که تر دې وروسته دلته موږ سره بله مینو راځي او دلته موږ ته 3 اپشنونه راکړي دي. لاست 5 ترانزیکشنز که تاسې کتل غواړئ نو لومړی ورته انتخاب کئ. که چېرته خپل پاسورډ بدلول غواړئ چینج پین دوم به ورته انتخاب کئ. که چېرته خپل د والټ بیلانس یا خپل د ام حوالې اکاونټ بیلانس غواړئ چې چک کئ نو درېمه به ورته انتخاب کئ. زه لومړی دوستانو غواړم چې خپل دغه د ام حوالې اکاونټ چې اوس ورته اینډ منی ویل کېږي د دې پاسورډ بدل کړمه، نو بنان زه باید 2 ورته انتخاب کړم. کله مې چې 2 انتخاب کړ دا اوکې کومه، ستونزه به پکې دوباره راځمه، ستوری 911 علامت نمبر دا اوکې کومه. یوې خبرې ته مو پام وي دوستانو، که چېرته تاسې ام حوالې ته ساین ان کېږئ که تقریبا 1.5 دقیقه یا حتی کم که تاسې پکې کار ونه کړئ همدغسې مینو خلاصه پرېږدئ، بیا وروسته چې تاسې کوم اپشن انتخاب کړئ هغه کار نه کوي. په هر صورت ما ستوری 911 علامت نمبر و او ماته دغه مینو خلاصه شوه. تر دې وروسته 8 ورته وهمه مای اکاونټ ته راځمه او تر دې وروسته 2 ورته وهمه چینج پین ته راځمه. کله چې چینج پین ته راغلم دلته ماته وایي چې انټر کرنټ پین اوسنی پاسورډ دې وایي څه شی د هغه ووهه. نو زه به ورته اوسنی پاسورډ فرض که ووهمه چې دا زما اوسنی پاسورډ ده، دا به ورته اوکې کړمه. کله مې چې اوکې که اوس ماته وایي چې ته نوی پین ورکړه، نوی پاسورډ ورکړه. نو فرض که زه اوس نوی پاسورډ ورته ورکومه، دا زما نوی پاسورډ شو. دلته مو یوې خبرې ته پام وي دوستانو چې په اینډ منی اکاونټ پاسورډ چې دی د 4 تورو څخه باید زیات ونه اوسېږي، 4 عددو څخه باید 4 عدده اوسېږي، 4 خانه‌یي عدده. فرض که 12 ورکوئ، 14 15 ورکوئ، لکه 4 خانه‌یي نمبر به ورکوئ. دا ما اوکې که. کله مې چې اوکې که اوس صبر کوو ورته دلته موږ ته میسج راکړلو چې your pin has been changed successfully. د ام حوالې اکاونټ پاسورډ دوستانو په دغه شکل باندې ما څنګه که ما بدل کړلو. همدا ډول که چېرته تاسې غواړئ چې خپل د والټ بیلانس چک کړئ چې زما په والټ کې پیسې شته که نشته، نو د دې دپاره به تاسې راشئ دوستانو ستوری 911 علامت نمبر به ډایل کړئ. کله مو چې دا ډایل کړلو بیا هم 8 ته تاسې راشئ مای اکاونټ ته. کله چې تاسې مای اکاونټ ته راغلی دا وار چې دی زه ورته درېیم انتخابوم چینج والټ بیلانس، چک والټ بیلانس. کله مې چې دا ورته انتخاب کړ دا سینډ کوم. اوس دلته 2 خبرې دي، نارمل بیلانس غواړئ چې چک کړئ که کمیشن بیلانس. زه ورته وایم چې زه خپل دغه د ام حوالې نارمل بیلانس غواړم چک کړم. نو بنان لومړی اپشن ورته انتخابوم او دا هم څنګه کومه اوکې کومه. اوس دلته ماته وایي چې ته خپل د ام حوالې پاسورډ راکړه تر څو تا ته موږ بیلانس وښایو. فرض که زه ورته خپل د ام حوالې هماغه کم پین چې ده پین ورته ورکومه او تر هغې وروسته مې چې اوکې که ماته بیلانس څنګه کېږي ښودل کېږي. نو زه بېرته غواړم چې لومړی مینو ته لاړ شم، نو ستوری پریس کوم او سینډ کوم ما مین مینو ته راولي. نو په دغه شکل باندې کولی شو دوستانو چې موږ تاسې په ام حواله کې خپل بیلانس چک کړو او همدا ډول خپل اکاونټ څنګه کو پاسورډ یې تغییر کو. نو په دې هیله یم چې دغه طریقه مو زده کړی اوسي.